او پخوا به خلکو لکه دا خبره کوله چې دا چینه چې کوم ده نو چې خلک پکې پلیت لاس ووینځي ها نو وي دا چینه وچه شي. ها د روایاتو خبره کوم که نه. صحیح. او چې بیا دا وچه شي نو بیا د دې علاج سره بیا خلکو به پخوا وی چې بیزوګر بیزه راولي هغه په هغې کې یو دوه دارې ووهي د پیو او د پیو صحیح. نو دا چینه بیا زانده شي بیا اوبه دغه کوي. نو دا په حقیقت کې چاټرۍ کړې. بله دا خبره د کاکاجي چې د دې که څومره خلک هم پې ولامبي دا دې نه د دې حدود کمیږي نه؟ باندې موږ نوم یخ دی روایتي طور پمنو چینه. پمنو چینه دا پمنو چینه چې ورته وایي دا پمنه چینه نه ده. ښه جي. کاکاجي نو ما خو دا م اورېدلي چې دا اوبه د غر کې رالی دي او دا ډېر بوټي په دې کې چې دی مطلب جوټه شوي دي ښکته شوي دي نو هغې سره چې دی دا خاره ښه شي. خو دلته یو خبره ما بله واورېده تاسو نه چې دا اوبه د ځمکې نه راوځي نو دې کې اوس په کومه باندې مونږ یقین وکړو؟ موږ روایتي طور دا خبره چې دلته یو بابا و او خلک وایي چې هغه چېرته څه ګستاخي کړې وه نو د پښتو په وخت کې هغه د کلي نه راچړلی و. ښه. نو چې د کلي نه راچړلی نو دلته اوسېده ډېره شوې و. نو چې دلته ډېره شوې نو د هغه خلک دا خبره کوي چې د هغه سیدوسان بابا نوم و. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت یو ځل بیا چې دی په صوابۍ کې مونږ موجود یو او دلته کې مونږ یو ځای ته راغلي یو چې کوم ځای ته چې ویلی شي په منه چینه. دا چې دی د صوابۍ او د مردان په باډر باندې مونږ ولاړ یو او دلته کې په منې چینې ته مونږ راغلي یو. خو د په منې چینې سره تړلې څه داسې خبرې دي چې هغه به تاسو ته پته ني. نو انشاءالله د هغې باره کې دلته مونږ سره یو مشر موجود دی، یو کاکاجي موجود دی. هغه به مونږ ته تفصیلا په دې باندې خبره کوي د څه دپاره دا ځای مشهور دی او دې ته دا نوم ولې داسې ورکړی شوی دی او نور داسې ډېرې خبرې چې هغه به تاسو ته په دې ویډیو کې پته لګي. ورځو کاکاجي. کاکاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکاجي د ټول نه پیله خو تاسو مختصر خپل تعارف دی خلکو ته وکړئ جي. زما حسین ګل نوم دی. ښه جي. او خلکو ته د زړه د اخلاص سلام کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو زه یم د غلامه. ښه جي. تا سره دلته میلاو شوم اتفاقي وه. صحیح. نو الله دې وکړي چې موږ هغه خبره وکړو چې د خلکو زړه ته پرېوځي. بالکل امین. دا هغه دغه د چینه جي چې دې باندې موږ نوم یخ دی روایتي طور پمنو چینه. پمنو چینه. دا پمنو چینه چې ورته وایي دا پمنه چینه نه ده. ښه جي. د دې مطلب دا شی و چې لکه کوم سړي باندې خارخ لګېدلي هغه پمني جي نو هغه چې دې کې ولامبي نو دا خلک وایي چې دلته کې دا جامې بیا پرې نور جامې به واغوندي. صحیح. نو خلک وایي په دې باندې خارخ ښه کېږي. صحیح. نو دا د هغه زمانې نه را روانه ده. نو روایتي چینه دی اوس دا خو زه په خپل ذاتي نشم ویلی. صحیح. چې په دې باندې حقیقت کې څوک ښه کېږي او که نه ښه کېږي. ښه جي. زه خو پرې نه ښه کېږم. ما ټرای مو کړی. ګرمۍ د وجې لامبلي دي خو لکه ښه کېده زما ذهن لکه نه مني که نه. ښه جي. خو د هغه غر په چینو باندې اکثر خلک ښه کېږي چې په کوم غر کې دا کیلشیم کاربونیټ وي. صحیح. نو صحیح. هغې کې ګوګړو وي هغې کې دا کیلشیم وي. صحیح. نو په هغې کې سنسبل خبره دا ده چې په هغې کې سړی لکه هغه سیزونو باندې خارخ ښه کېږي. صحیح. الان کې دې ګټو ته وګورې نو دا ګټې چې کوم دي دا نه کیلشیم دی او نه ماربل دی او که ورته وګورې نو دا ګرینیټ هم نه دی. کاکاجي چې ساینسي سړی دی د ساینس په بنیاد د علم په بنیاد چې دی خبره کوي او کاکاجي بله خلک دا خبره د دې باره کې کوي. ستاسو خبره هم ټیک ده. وایي دا اوبه چې دی د غر کې رالی دی او دا مختلف بوټي چې دی په دې کې پراته دي نو هغه مختلف بوټو کې داسې بوټي هم شته دی خو هغه چاته پته نشته دی. د ډېرو بوټو نه راتېرې شوي دي نو د اوبو کې چې دی مختلف بوټي ګډ شوي دي نو هغې سره چې دی د دې جراثیمو علاج په دې کې چې دی میسر دی نو ځکه چې دی دې سره خارخ ښه کېږي. نو دې باره کې څه وایي؟ نو بس ته خو ورواره هغه چا سره خبرې کوي چې هغه په دې باندې لکه یقین نه لري. ښه جي. چې زه مطلب دا چې تا ته وایم چې سینسیبل سړی من دا ښکاره چینه ده دا د غره نه چې کله رابهیږي دا پاکې اوبه دي. صحیح. بېشکه چې فلټر شوي دي خو که دلته ایسار شي نو بیا په دې کې که تاسو وګورئ دې کې چندخان هم شته دې کې میان هم شته دې کې څه قسمه قسم څیزونه جالبات هم په دې کې شته. بالکل. نو سنسبل خلک چې کوم نه دې ته پاکې نه وي. صحیح. خو بیا هم د روایاتو په شکل کې دا د زمانو نه را روانه ده او د زمانو خلک دې درې تاسو وګورئ دا کپړې دا دغه چې کوم دي نو دا دې لپاره دي چې لکه دلته کې ماشوم یا لوی خارخ پې لګېدلي هغه ولامبي نو چې هغه ولامبي نو هغې وي چې دا کپړې مپړې دلته پرېږدی او نورې واغوندی پاکې. صحیح.
نو هغې سره لکه هغه خلک ښه شي الله دې ښه کړي آمین مونږ په دې باندې هېڅ اعتراض نه لرو صحیح خو لکه مطلب دا چې زه په خپل ذاتي دا نشم ویلی صحیح نو په ما باندې مطلب دا چې داسې خارق هم راغلی ده خو لکه دلته نیم راغلی که ښه جي نو هغه ځان له خبره ده نور د دې د روایاتو په شکل کې ډېر غټ اهمیت دی صحیح او خلک ولې ډېر د لرې لرې نه راځي او جي د 400 نه ولې خلک راځي بالکل د مردان نه ولې خلک راځي صحیح او د رستم نه ولې خلک راځي صحیح الان کې تا ته چې ما اوس دا خبره وکړم دا تا د حکیم صاحب له ادارې نه اپل هغه خوړ چې دی بالکل نو خوړ زمونږ لکه د مردانو د ثوابې پوله ده بارډر دی او نو دا موږ اوس په مردان کې ولاړ یو ها نو دا د مردان ضلع ده هغه د ثوابې ده صحیح نو صحیح تر دغه پورې موږ د دې اهمیت لرو چې موږ ماشومان مو دې له به خلک راته اوس هم ول خلک راځي بالکل نو بد قسم خلکو عقیدې دي صحیح هغې عقیده په دې باندې ده ها الله پاک یې ثواب وکړي صحیح بالکل نور موږ په دې باندې ښه کاکاجي بله راته دا خبره وکړئ چې دا اوبه دلته کې ولاړې دي نو دا چې کله باران وشي د دې غر د پاس نه راځي که دا د ځمکې نه نه راوځي جي دا د ځمکې نه راوځي د غر د پاسه دې ته تاسو وګورئ تنګې هغه دی بالکل او دا دې د کرخال دا موړه ده بالکل موړه د ده دې د پاسه به هغه اوبه راځي چې دې کې چې ته باران کېږي نو د دې ګټو نه چې کومې راساسي نه هغه اوبه به راځي بالکل او داسې څه لاره هم نشته دی چې دا بره نه راشي نه نه دې ته بالکل اوبه د بهر نه راځي او د فلټر نه ورته اوبه راځي ښه جي. ځمکې نه اوبه دې ته راځي ښه دا ځمکې نه راوځي او پخوا به خلکو لکه دا خبره کوله چې دا چینه چې کوم ده نو چې خلک پکې پلیت لاس ووینځي ها نو وي دا چینه وچه شي ها د روایاتو خبره کوم که نه صحیح او چې بیا دا وچه شي نو بیا د دې علاج سره بیا خلکو به پخوا وی چې بیزوګر بیزه راولي هغه پای کې یو دوه دارې ووښي د پایو او د پیو صحیح نو دا چینه بیا ځانده شي بیا اوبه دغه کوي نو دا په حقیقت کې چاټرۍ کړي داسې شوي دي نه بس روایتي د خلکو خبره ده ښه 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 او په دې باندې به دومره رڼا ته نه شي اچولی دا خو لکه مطلب یو قدرتي څیز دی صحیح نو دا نشي ویلی چې دا ټرای په دم باندې چې ټرای نه دی کړی تر کم ځای پورې خلک راځي بالکل جی نو هر سړي وي هغه شرطین دمه چې موږ چې تر کومې پورې تللی چا سره خبره کړې نو هغه اخیره کې ووایي یاره که الله نه کوي نو موږ یې څه وکړو بالکل شرطین څه شی شو او چې الله پاک یې نه کوي نو پیر بابا به یې پیر څوکي بابا به یې څه کوي بالکل جی ښه دا اوبه تاسو وګورئ بله دا خبره د کاکاجي چې د دې که څومره خلک هم پې ولاندي دا دې نه د دې حدود کمیږي نه نه دا نه کمیږي دا په ډېر سوکړه کې داسې معمولي غونته کم شي دا کمیږي نه ښه دا بس اټومیټک دا هم دومره اوبه چې دی دلته کې ولاړي او دې ته کاکاجي ته اوس ته ووایي چې دې ته په منه چینه ویلی شي او په منه چینه د دې وجې چې په چا باندې خارخي نو هغه چې دلته په دې کاڼي ودرېږي ولامبي او په کومو جامو کې چې رالي هغه دلته کې لړه کړي دا جامې زه ته اوس ته ښودل غواړم دا وګورئ ګیر چاپېره چې دی بلا جامې دلته کې پرتې دي اخوا ته دا وګورئ جي ډېري ځای په ځای لګېدلي دي خپلې جامې چې دی دلته کې پرېږدي نورې جامې واغوندي نو وایي الله پاک چې دی هغه له شفا او صحت ورکړي او وایي دا چې دی ډېرې پاکې اوبه دي خو کاکاجي دلته دا م وایي چې په دې کې پاکې ورته ځکه نه شو ویلی شیندخان او داسې نور قسمه کیړې مکوړې چې دي په دې اوبو کې موجود دي بالکل ما هم وکتل شیندخان پکې هم شته دی بله د دې چینې حوالې سره درته دا ویل غواړم چې دا اوبه چې دی د ځمکې نه راوځي د ځمکې د تل نه او دا چې دی دې حدودو نه کمیږي نه کاکاجي وایي که ډېره سوکړه شي لږې شانتې کمې شي خو دا اوبه چې دی همدومره دي او دې ته چې دی په منه چینه ویلی شي په مردان کې موجود دی لرې لرې نه چې دی دې دپاره خلک راځي بلا دلته کمیسونه پرتوګونه جامې کپړې چې دی دلته کې پرتې دي او تاسو بیا کتی شئ دخوا ته که نور هم مونږ ځو نو هلته کې چې دی پراته دي دلته چې دی خلک لامبي کاکاجي بله یو خبره مې اورېدلې وایي دلته زنانو دپاره یو سلخانه هم جوړه کړې وه اوس رانه شوې ده دې کې دوه وې ښه جي هغه یوه کې به لکه نارینه لامبل او بله کې به زنانه لامبل او جي او زمونږ د پښتانه بدګمانه ډېر دي که تاسو سوچ وکړئ خفه کېږو به نه دا پښتانه بدګمانه په دې دي چې که لکه مثال جینکۍ چا سر رالی او هغه دلته کې ولامبل یا دغه نه خلک وي د دا چل وکړه د هغه چل وکړه پلان دی ډینګ د دې وجې نه پښتون سړی روان کار په اسانه کې سم په ګرانه کوي بالکل نو هغه غسلخانه چې چا جوړه کړې وه نو هغه خلکو ماته کړه ښه روانه کړه چې لکه دلته خلک روانې کوي خبرې پوټه پوټه خبرې اورېدو کې چې دی راځي ښه نو هر سړی خپل عزت او خپل دغه لري بالکل هسې افواګانې وي زیات تر چې دی افواګان پښتنو روانې غاړې ته مخ ډېر دی که نه بالکل روانې غاړې ته چې دی مخه ډېره ده نو هغه سلخانې چې دی اوس ورانې شوي دي ګینې دلته چې دی ښه د پردې نظام شوی زنانو دپاره سړو دپاره نو
هلته به چې دی لامبلو اوس چې دی په دې کاڼي باندې ودرېږي دلته کې لامبي کومو جامو سره چې رالي هغه دلته کې پرېږدي نوې کپړې واچي او وایي الله پاک چې دی هغې سره د هغه چې دی هغه خاره ښه کړي کاکاجي نو ما خو دا م اورېدلي چې دا اوبه د ډېر د غر کې رالی دي او دا ډېر بوټي په دې کې چې دی مطلب جوټه شوي دي ښکته شوي دي نو هغې سره چې دی دا خاره ښه شي خو دلته یو خبره ما بله واورېده تاسو نه چې دا اوبه د ځمکې نه راوځي نو دې کې اوس په کومه باندې مونږ یقین وکړو چې دا داسې ځمکې نه هم نه راوځي ښه جي چې ګنې دا د کتې نه راوځي ښه جي دا په دې غرونو باندې چې دا بارانونه د زمانو کېږي نو الله پاک د دې غر د چړ نه راولي که نه ښه جي خو دا په ځمکه کې فلټر راځي صحیح نو ستا خبره ټیک ته چې باران وشي نو هغه ځمکه به دا اوبه راښکي ښه نو چې دا اوبه راښکي نو په دې کې د هر بوټي جړه یو څه بل څه د هغه ذایقه په دې کې لکه رامیک شي بله دا هم یو خبره د زمونږ روایتي طور دا خبره چې دلته یو بابا و او خلک وایي چې هغه چېرته څه ګستاخي کړې وه نو د پښتو په وخت کې هغه د کلي نه راشړلی و نو چې د کلي نه راشړلی نو دلته اوسېده ډېره شوی و نو چې دلته ډېره شوي نو د هغه خلک دا خبره کوي چې د هغه سیدوسان بابا نوم او سیدوسان بابا دلته امسا وواله نو وایي چې د امسا د وجې نه چې کوم دی دلته کې دا اوبه الله پاک پیدا کړي صحیح نو دا مختلف روایات د دې باره کې مشهور دي کاکاجي تاسو ته چې په ویډیو کې وړاندې هم کړل تاسو ته به هم پته لګېدلي ډېرې داسې ګڼ شمېر خبرې نورې هم تاسو ته وکړي تاسو ته به اندازه د دې شوي دا په مردان کې موجود ده او بالکل دا چینه چې دی تاسو وکتله دلته د اوبه ولاړي دلته چې دی د لرې نه خلک راځي لامبلو دپاره په چا باندې چې خارخ لګېدلي نو د هغې دپاره خو کاکاجي وایي چې په دې کې زه یو ساینسي سړی یم او زه په دې باندې مطلب ما خپل هم لامبلي دي خو داسې هیڅ خبره نشته دی نور د خلکو سوچ د خلکو عقیده ده نو بس هغه د خلکو هسې هم ده نو د خلکو شفا کوي شفا پې کوي لکه ښه خو مطلب دا چې زه په یوناني لیول یا لکه په سینسبل لیول زه نشم ثابتولی صحیح نو دا کاکاجي تاسو ته خبرې هم وړاندې کړي او دا په منو چینه مونږ تاسو ته وښوله چې په یو تاریخي ځای دی نو ما ضروري ګڼل چې زه د ثوابیا ته راشم او دیزي ته رانشم نو بالکل ناجیزه او مای چې د خپلو کتونکو سره هم شیر کما بالکل د هغې مطابق چې دی زه راغلم کاکاجي مې ځان سره راوستلو او په دې باندې چې دی تفصیلا ګپ مونږ تاسو سره ولګولو نو دوستانو دا څه وړه شانتي ویډیو وه چې ما ستاسو په خدمت کې پیش کا د کاکاجي په مدد سره نو ډېره شکریه ما دا کوم کاکاجي چې تاسو مونږ له دومره ټایم راکړو مونږ سره راغلی نو دوستانو اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم اوس مونږ له اجازت راکئ د لوی الله په امان